دوستانو یو ډیر افسوسناک او زړه دردونکې خبر در سره شریکوم چې دغه واقعه په پنجاب شیخپور کې رامخې ته شوې ده. درې هلکانو یوې جینۍ د ټیک ټاک جوړولو په بهانه یو کنډر ځای ته بوتلې ده او هلته یې ورسره درې واړو هلکانو د یوې ګنټې پورې جنسي زیاتې کړې دي. دوستانو دغه ټوله واقعه در سره شریکوم، موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، یو 14 کلنه جینۍ چې د ټیک ټاک جوړولو او ځان فیمس کولو لپاره یې خپل عزت وبایللو. دغه واقعه چې په پنجاب شیخپور کې رامخې ته شوې ده چې درې هلکانو د 14 کلنې جینۍ سره د ټیک ټاک جوړولو په بهانه ناروا او غلط کار کړی دی. دغه هلکان پولیسو په موقع گرفتاره کړي دي چې اوس په تانه شیخپوره کې دي. دغه جینۍ چې هلکانو ورسره په زوره جنسي زیاتې کړې دی وایي چې زه یې د ټیک ټاک جوړولو په بهانه د کور نه راویستم او زه یې یو کنډر کور ته په زوره بوتلم، نو هلته یې بل هلک کېنولی و او بیا یې زه کمره کې دننه کړم، نو په نمبر را سره درې واړو هلکانو دغه ناروا کار وکړو چې ما سره یې تقریبا د یوې ګنټې پورې دغه ناروا او جنسي زیاتې کړی دی. او دغه هلکانو داسې بیان پولیسو ته ورکړی چې دې جینۍ سره زموږ له 3-4 ورځو نه رابطه جوړه شوې وه او کله چې موږ په یو پارک کې ټیک ټاک جوړولو نو دی زموږ سره رابطه جوړه کړه او بیا موږ په دغه بهانه راویسته چې موږ ټیک ټاک جوړو، نو دا را سره راغله او کله چې دا موږ راوسته نو بیا مو ورسره دغه ناروا کار وکړو. نو دوستانو که تاسو وګورئ نن سبا په ټیک ټاک جینکۍ او هلکانو داسې بې شرمیانې شروع کړي دي چې د ډیرو خلکو پکې عزتونه تار شول. دوستانو له ټولو نه مخکې زه هغه پلارانو ته وایم چې هیڅکله هو په خپلو بچو ته سمارټ فونې ورکول نه دي پکار، ځکه چې زیاتر جینکۍ بیا له داسې واقعګانو سره مخ کیږي ځکه چې د هغوی خو عزت لاړ شي خو ورسره یې د خاندان عزت هم له خاورو سره خاوري شي او حکومت له پکار دي چې داسې کسان له سخته قانوني سزا ورکړي چې د یو عبرت نشان وګرځي. دوستانو واقعا دا یو دردونکې خبرو چې در سره مو شریک کو. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې الله پام